بسم الله الرحمن الرحیم. څنګه کولی شو د پی ډي اف فایل ورد ته کانورټ کړو، یعنې داسې وکړو چې هغه کې تغیرات راولو. نن په همدې موضوع درته غږېږم. مثلا ګورئ دغه د پی ډي اف فایل ده، زه غواړم دا ورد ته کانورټ کړم، یعنې دې کې تغیرات راولمه. نو د دې لپاره تاسو کولی شئ بغیر له کوم سافټویر نه اوسني افیسونه چې دي، لکه اوسنی افیس چې ده لکه 2014 2019 داسې دي، دا خپله کانورټ کولی شي. نو تاسې به داسې وکړئ، ګورئ دا زه دا کاپي کوم، کنټرول سی کنټرول وي، دلته لیکم ان ورډ. دا غواړم زه، ګورئ زه دا خلاصومه چې پی ډي اف فایل کې ده، ګورئ دا خلاص کنه. زه غواړم دا ورد ته کانورټ کړمه. نو دا داسې کوئ، دغه کې اوپن ته راسئ، ورد به انتخاب کړئ. دې کې ګورئ لږ صبر ورته وکئ. دا د کانورټ کېدو حالت کې ده، دې ته به یوه دقیقه یا نیمه دقیقه صبر وکئ. ګورئ دا کانورټ کېدو حالت کې ده، دا کانورټینګ ان ورډ پی ډي اف. ګورئ دا چې سو کانورټ سو. اوس دې کولی شئ تاسو تغیرات راولئ. دا تغیرات راوستلی شئ. مثلا زه غواړم دغه کتنۍ لوګو یې لرې کړم. ګورئ دا یې ګوره هغه کتنۍ لوګو ما یې ډیلیټ کړله. نور هر رقم تغیرات راوستلی شئ. او که چیرې تاسې خط لیکلی و پښتو یا انګلیسي ګډه وډه وه، نو بیا به کنټرول ای انتخاب کړئ د سې، دا به بیا ووهئ چې بیرته سره منظم شي. په دې هیله چې ویډیو مو خوښه شوي، د نورو ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ، ویډیو لایک کړئ او له نورو ملګرو سره شریک کړئ.